د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو سلامونه، مینه او پیرزوینې مو منئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ. همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمودزنګي د داستان یا ناول 28مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 28مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره 28مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اورېدونکو، یوه هیله ورزو له تاسې هم لرم چې دا خپرونه به راسره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې اورئ. تاسې د سلطان نورالدین محمودزنګي د داستان یا ناول په 13مه برخه کې اورېدلي و چې د ملک شادر د بغاوت خبر لکه د ځنګل د اور په څیر هرې لوري ته خپور شو. په قاهره او نورو ځایو کې د وزیرانو، رئیسانو او امراو وفاداری یو په بل پسې بدلیدلې. په شخصي حکومتونو کې هم خلکو د هغه درون لوري نیولې وه. په دې وختو کې د برقیه ممالکو زور زیاتو. په دې ډله کې ډېر مملکتونه د شادر سره د مرستې لپاره تیار شي وو او د وزارت ماب سره یې خپلې وفادارۍ پای ته رسولې وي. په دارالخلافه قاهرې کې دورغام په عامه توګه د شادر لپاره کار کوه. هغه هم د همدې برقیه ممالکو پورې اړوند و. په دې خاطر په قاهره کې د ملک شادر خواخوږي ورځ په ورځ زیاتېدل. ملک شادر هملته په سعید کې ناستو او د خپل ځواک د زیاتېدو په فکر کې و چې د دورغام له اړخه ورته پیغام ورکړل شو. درنو او قدرمنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې 13مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 28مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. د قاهرې هر دیوال د ملک شادر نارې وهي: تاسو بې اندېښنې دې لوري ته تشریف راوړئ. په دارالوزارت کې به ستاسو ښه راغلاست وکړم. ملک شادر هم خپلې ټولې اندېښنې یوې لوري ته کړې او د قاهرې په لور روان شو. د تللو په وخت کې خپل ځوان عمره او خي عامر بن غربي ته تاکید وکړ چې د حالاتو د کتلو سره سم د هغه د کورنۍ غړي هم قاهرې ته راولي او عامر دا حکم منلی و. ملک شادر ته د زریک ګواښ رسېدلی و. په دې خاطر هغه په ویره قاهرې ته ولاړ. هلته دورغام د شاهي محلاتو د ټولو امراو او د سلطنت د ټولو رؤساو سره د ملک شادر ښه راغلاست ته ولاړو. ملک شادر د هر څه د مخه د زریک په اړه وپوښتل: هغه زریک ورور چیرې دی؟ دورغام ورته په خندا شو: ته اندېښنه مه کوه، هغه قاهره پرېښې او تښتېدلی دی. ملک شادر دې خبرې په اورېدو سره خوشحاله شو. 3 واړه زامن یې هم ورسره وو. ملک شادر د وینو تویولو پرته دا مقام ترلاسه کړی و. په دې خاطر د ښار ټول خلک د هغه دربار ته راغلي وو او د ګلونو باران پرې جوړ کړی و. ملک شادر د یو جلوس په شکل د خپل دوست سعید السعدا کور ته ورغی. هملته یې د امراو غونډه راوبلله او د پادشاهانو په څېر یې نظر ومانه. د مصر فاطمي خلیفه عازد ته دا ډاګیزه شوه چې په دې وخت کې ځواک د ملک شادر په لاسو کې دی. په دې خاطر یې غوښتل چې ژر تر ژره د صدراعظمۍ دغه منصب ملک شادر ته وسپاري. هغه د خلافت د حریم د هرکارا سعید السعدا کور ته ورغی ترڅو ملک شادر ته مبارکي ورکړي.
خو هغه د مصر د صدراعظم د سکونت ځای و. دارالوزارت ته په ورتللو کې قصدن ځنډ کاوه. هغه په حقیقت کې د خلکو وفاداري اخیستې. بیا چې کله ورته وویل شول چې د مصر ټولو امیرانو او رئیسانو د هغه سره د وفادارۍ ژمنه کړې، نو بیا دارالوزارت ته ورغی. دارالوزارت په مرکزي دروازه کې هم د محلاتو داروغه دورغام ښه راغلاست ووایه، په دې خاطر چې د لومړي استقبال په وخت کې هغه د قاهرې د امراو نماینده و. په همدې وخت کې هغه د ټولو شاهي محلاتو د داروغه په څیر چې پکې د دارالوزارت یعنی د وزیر د محل مسؤلیت هم شاملو د هغه د استقبال لپاره ولاړو. کېدای شي چې همدا څه د ملک شادر خوښ شوي نه وي، ځکه په دې وخت کې د دورغام سره د ملاقات په وخت کې روحیه هماغسې ګرمه نه وه. خلکو هغه په ستړیا باندې محوله کړه، خو د لرې لید خاوندانو درک کړې وه چې د ملک شادر او دورغام ترمنځ تر ډیره پورې نشي چلیدای. همدا څه دورغام هم احساسول، او هغه هم د ملک شادر د دویم استقبال په وخت کې کومه خاصه ګرمي څرګنده نه کړه، بلکې داسې څرګندېده چې هغه یو ناخوښه دنده تر سره کوي. هو بلې درنو اوریدونکو، په هماغه ماښام دورغام دربار ته راغی او عرض یې وکړ: خلافت ماف خلیفه ستاسې انتظار کوي، تاسې همدا اوس یاد کړي یاست. ملک شادر ته د دورغام دغه مداخله ښه ښکاره نه شوه. په ډیره ترخه ژبه یې ورته ویل: ته دغه معزز عمران نه ویني؟ آیا دوی پرېږدم او د خلافت په حرم کې سر په ځمکه کېږدم او سجده وکړم؟ دورغام ته دا خبره ډیره بیکاره ښکاره شوه، خو د ضبط نه یې کار واخیست او ویل: صدراعظم د هرې پرېکړې کولو په اړه خپلواکه دی. دورغام یوازې د حکم بنده دی. د خلافت حرم حکم وکړ او ما د هغه پیغام تر دې ځای راورسوه. اوس څنګه چې وزارت ما به حکم کوي، هماغه به د خلافت حرم ته یوړل شي. ملک شادر په ځواب کې لږ څه تړتړی شو، خو هغه ته هم د وخت د حساسیت په اړه پوره معلومات وو. سم د لاسه ځان سنبال کړ او ویل: زه به سبا د خلافت حرم ته حاضر شم. د خلافت حرم ته حاضر شم. هو بلې درنو اوریدونکو، ملک شادر خبره شاته وغورځوله او د دورغام د چوپ کولو لپاره یې دغه ځواب ووایه، خو داسې برېښېده لکه دورغام چې ورپورې نښتی وي. هغه ترې بله پوښتنه وکړه: او وزارت ما به د دارالوزارت ته کله تشریف راوړي؟ دا زما سردردی دی. د محلاتو داروغه ته په دې اړه د فکر کولو اړتیا نشته. د ملک شادر او دورغام ترمنځ د دې لنډې مکالمې وروسته اندازه کوونکو دا اندازه ولګوله چې دوی دواړه سره نه جوړیږي. هغه کړنې چې داروغه دورغام د ملک شادر ته د دې مقام د ترلاسه کولو لپاره ادا کړې وي، ملک شادر د هغې پوره احساس کاوه. که چیرې دورغام د مخکې نه ملک شادر نه هوښیار کړی، نو دا ډیره ممکنه وه چې شادر ویرېدلی وي او د سعید د ولایت نه یې ځان ګوښه کړی و. همدا خبره د ملک شادر د ذهن په یوې څنډې کې خوندي وه، لیکن د بل اړخه هغه صدراعظم و چې د سلطنت ټولو امراو او رئیسانو د هغه تر مخه سر ټیټاوه او خپله وفاداري اعلانوله. ملک شادر د مصر د فاطمي خلافت صدراعظم و. که څه هم لا تر اوسه نه دارالوزارت کې قدم ایښودی او نه ورته د خلافت د حریم نه د دې منصب د سنبالولو وړاندیز شوی و،
خو دا ټولې هسې خبرې وي. امراو د هغه اطاعت اعلان کړی او همدا د هغه د صدارت د منصب منل و. اوس نو خلیفه عضد هم دا جرأت نشو کولی چې هغه د شادر ته د صدارت د منصب په وړاندې کولو کې ځنډ وکړي. په هر صورت خبره چې هر څه وي، خو دا بالکل ډاګیزه وه چې دورغام او ملک شادر د دوو مختلفو خیالاتو خاوندان دي. که چیرې ملک شادر د سلطنت صدراعظم نو د هغه د صدارت ټول امارات د دورغام له لارې ترسره کېدل. قاهرې ته د ملک شادر د راتللو یوه اونۍ تېره شوې وه. په دې دوران کې هغه د خلافت په حریم کې د عضد خلیفه سره هم کتلی و. د خلیفه عضد محل د بازنطینی او رومي سلطنتونو د شاهي محلاتو څخه په هیڅ توګه کم نه و. هو بلې درنو اوریدونکو، د ملک شادر کورنۍ لا تر اوسه همالته په سویده کې اوسېده. هغه حکم کړی چې د حالاتو په کتلو سره دی د هغه کورنۍ قاهرې ته راوستل شي او دا حکم یې هم خپل اوخي عامر ته کړی. عامر د قاهرې سره اړیکې درلودې. هغه به هره ورځ سرای ته ورته او هلته به د کاروانیانو څخه د قاهرې د حالاتو په اړه پوښتل. هغه ته دا معلومه شوې وه چې ملک شادر په خیریت سره قاهرې ته رسیدلی دی او د صدارت منصب هم ورته ترلاسه شوی دی. چې مخالفت هم نه دی کړی، خو په دې نه پوهېده چې هلته د مصر د صدراعظم یو ځان ته محل و چې د دارالوزارت په نامه یادېده. خو ملک شادر په دې محل کې د اوسېدو په ځای په قاهره کې د یوه دوست په کور کې اوسېده. دا خبره دومره عجیبه وه چې امیر پرې هر څومره فکر کاوه ذهني ځواب نه ورکاوه. په دارالوزارت کې د ملک شادر د نه اوسېدو یو علت هغه ترخه مکالمه وه چې د هغه او دورغام ترمنځ شوې وه. ملک شادر د داروغه د محالاتو څخه د هماغې لومړۍ ورځې څخه سرټکی شوی و او دای پرېکړه کړې وه چې تر هغې به په دارالوزارت کې قدم نه ږدي چې تر څو چې داروغه دورغام ژوندی وي. د هغې د دې ارادې څخه مقصد دا و چې هغه په هیڅ صورت درغام نشو زغملی. درغام هم د هغه څخه څه کم نه و. هغه په همغه لومړۍ ورځ پوه شوی و چې د ملک شادر په څیر د یوه تندخویه صدراعظم سره یې ګزاره کول ستونزمنه ده. هو بلې درنو اوریدونکو، دارالوزارت ته د ملک شادر د نتللو څخه هم درغام دا انګیرلې وه چې ملک شادر د هغه په خلاف کوم سازش کوي. هغه نه یوازې محتاط ګرځېدلی و بلکې د وزارت نه ملک شادر د ویستلو هوډ هم کړی و. ځکه په دغو حالاتو کې په قاهره کې د ملک شادر او درغام څخه یو حال ته پاتې کېدی شو. د ملک شادر په کورنۍ کې د هغه د دویمې ښځې نه پرته د هغه دوه کوچني لوڼې هم وې. دوی ټولو قاهرې ته د تللو لپاره ضد کاوه. مخکې کال د هغه په کورنۍ کې د ملک شادر د مرحومې خور یوه ځوانه لور زرتاجه هم شامله وه. زرتاجه یوه کلیواله نجلۍ وه، خو د هغې غټو سترګو امیر غربي له ځانه سره بې ځانه کړی و. د امیر خور یعنې د ملک شادر ښځې چې کله د زرتاج په لور د خپل ورور میلان وکتلو نو اراده یې وکړه چې که چیرې شادر یې ومني نو د امیر او زریافتې ترمنځ به رشته جوړه کړي. خو بیا حالات داسې راغلل چې امیر د څو میاشتو لپاره د سایدیانه بیرون ووته او د بیرون اوسېدو سره سم انقلاب راغلی و. امیر غربي څو ځله اراده وکړه چې قاهرې ته ولاړ شي او حالات معلوم کړي، خو خور یې نه پرېښود. خور یې د خپل میړه په نه موجودیت کې حاضره نه وی چې ورور هم ترې لرې ولاړ شي. خو د بل اړخه د کوچنیو ماشومانو ضد هم
ورځ په ورځ زیاتېده او زرتاج هم د دې کوچنیانو سره سم په ضد کې شامله شوې وه. په دې خاطر به یې په عامر ناز و نخرې هم کولی او ډېر وخت به یې د کوچنیانو په څیر ضد هم کاوه. هو بلې درنو اورېدونکو، یو ورځ زرتاج امیر ته وویل ته ولې موږ ټول له ځانه سره یو ځای قاهرې ته نه بوځې؟ امیر زرتاج ته په خوږو سترګو سره وکتل او په ډېره مینه یې ورته وویل ما خو انکار نه دی کړی، د دې بهانې په اورېدو سره خو دا د یو میاشت تېره شوه، که چېرې ته موږ هغې لورې ته نه بوځې نو ووایه زه به مې مامې ته ووایم چې نور څه انتظام وکړي. امیر ورته په خندا شو ویل ماشاءالله ته خو ډېره بهادره ښکارې، تا ته زما خبره بهانه معلومیږي، تر هغې چې د قاهرې حالات په صحیح توګه څرګند شوي نه وي نو هلته ورتګ په هیڅ صورت مناسب نه برېښي. زرتاج ورته په نخرې سره ویل زه په حالاتو والاتو نه پوهېږم، ښه غوږ راته ونیسه، که چیرې د راتلونکې اونۍ پورې دي هغه لورې ته د تللو پرېکړه ونه کړه نو بیا به زه په خپله مامي او کوچنیان له ځانه سره کړم او لاړه به شم او ته به همداسې راته کتونکی پاتې شي. امیر یو ځل بیا په خندا شو، بیا یې په پوره دقت سره ورته وویل تا خو زه همداسې اوس هم وینم زرتاجې، باور وکړه چې زه له تا نه زیات د قاهرې په لور تللو ته خوشحاله یم، خو په داسې ستونزمنو حالاتو کې د فکر او تدبیر نه پرته قدم اخیستل هم د عقل نه پورته دی، او بیا چې په ځانګړې توګه را سره مې خور خورایینه او زرتاجه هم ملګري وي. درنو او قدرمنو اورېدونکو، زرتاج خوله ورانه کړه، ویې ویل ته خو هسې په هسې ما ته بهانې راکوي، ما تا ته څه زیان در رسولی دی؟ دا لږه خبره ده چې سهار نه تر ماښامه د قاهرې په لور د تللو ډول وهي. ډېر ښه، زه به یې بیا نه یادوم، که بیا مې کله هم د قاهرې نوم درته واغېست نو بیا ووایه. امیر غربي یو ځل بیا په خندا شو او د هغه ځایه ولاړ. کله چې ماښام بیرته راستون شو نو د خپلې خور سره یې خبرې وکړې. خورې، ورور مې پوره وخت وشو چې د دې ځایه تللی دی، لا تر اوسه د هغه د اړخه ما ته کوم خبر نه دی راغلی او ما ته یې تاکید کړی چې د قاهرې د حالاتو د جاج اخیستلو سره سم تاسو هلته بوزم. خورې تر یوه وخته پورې انتظار کوو چې شاید امیر به لږ څه نور هم ووایي، خو امیر چوپ شو. هغې ورته وویل امیره، دا خبرې موږ څو ځله تکرار کړي دي، پوښتنه دا ده چې ته اوس څه ډول غواړې؟ آیا ستا په ذهن کې د دې لپاره د حل کومه لاره شته؟ امیر ورته په پوره ادب سره وویل خور جانې، زه غواړم چې ته کومه پرېکړه وکړې، کیدای شي ورور جان مو موږ ته خبر را لېږلی وي خو موږ ته نه وي را رسېدلی. د هغې خور د لږ څه فکر کولو وروسته خپل ورور ته وویل زه به په عمر کې له تا نه مشره یم، خو په عقل کې له ما څخه ته مخته یې، تدبیر به هم ته نیسي، خو زما خپل اندازه ده چې تر هغې چې پخواني صدراعظم ونه نیول شي نو تر هغې پورې به ستا د ورور جان وزارت ځواکمن نشي. امیر غربي ورته وویل خور جانې، هغه ظالم خو بالکل مه یادوه، زري قاهرې ته د ورور جان د ورتللو سره سم د خپلو ټولو غلامانو او وسایلو سره د هغه ځایه وتلی او تښتېدلی دی. له هغه ځایه
هغه بل ځای ته تللی دی او غواړي چې د وروجان د یوه دوست نصیر نه مرسته وغواړي. خو کله چې نصیر ته خبر ورسید چې زریک د حکومت نه باغي او د ملک شادر دښمن دی، نو هغه زریک ونیوه او بیرته یې لاس تړلی قاهرې ته راولېږه. وروجان هغه یو اونۍ په بندیخانه کې وساته او بیا یې د حکومت په خلاف د بغاوت په الزام وواژه. خورې ورته په خوشحالۍ سره وویل بیا خو میدان صاف شوی دی، زما په اند چې اوس موږ باید هرومرو قاهرې ته ولاړ شو. عامر غربي ورته په تاکید سره وویل زه هم همداسې انګیرم، خو ستاسو د تللو نه مخته زه غواړم چې یو ځل قاهرې ته ولاړ شم. خورې ورته د هغه د پوهولو لپاره وویل عامره دومره د احتیاط اړتیا هم نشته لکه ته یې چې کوي. که چیرې ته فکر کوي چې هلته د ښځو ورتګ اوس مناسب نه دی، نو بیا خو به زه سرتاجه د مور کور ته ولېږم. پاتې شوه نو زما تګ خو هلته ډېر زیات ضروري دی. عامر ورته مشوره ورکړه، ورته ویل زه به د زرتاجې سره دغه دواړه کوچنیان هم د مور کور ته بوزم. خورې ورته وویل هو همداسې ده. خو کله چې د زرتاج سره دا خبره شریکه کړه نو هغه په قهر شوه. زه به قاهرې ته ځم، زه مې ماما جان لور ګڼلی یم او زه به د خپل پلار سره د کتلو لپاره هرومرو ورځم. زرتاج ټول کور په سر واخیست. د عامر خور هغې ته ډېر نصیحت وکړ، ورته ویل زرتاجې ځان هوښیار کړه، زه خپل دواړه کوچنیان هم له تا سره یو ځای د مور کور ته لیږم. دا دواړه ستا د ماما سکه بچیان دي. مګر زرتاج د خبرو د منلو څخه انکار وکړ. په زغرده یې وویل که چیرې تاسې ما له ځان سره نه ویئ نو زه به ځان قاهرې ته روانېږم. زه د اس په سپرلۍ بالده یم او د قاهرې لاره مې هم لیدلې ده او رامعلومه ده. بیچاره مامي چوپ شو. عامر په خندا کې خپل خور ته کتل، ویل خورې که اجازه راکوې نو زه به زرتاج قانع کړم، خو موږ خو هره ورځ هغه پوهوو. امیر خجالت شانتي شو، تر یو وخته پورې ځان اخوا دیخوا کړ. بیا هغه کوټې ته ولاړ چیرې چې زرتاج ناسته وه. امیر په دومره زور سره غږ وکړ زرتاج. زرتاج د ویرې نه ټوپ کړ. زرتاج ورته په آرامه وویل دومره په زوره خبره ولې کوې؟ زه دې وویرولم. د عامر لفظ د غصې نه ډک و. په صحیح خبره خو ته د سره پوهېږې نه. ومې ویل چې په دې وخت کې قاهرې ته ستا تګ مناسب نه دی، نو بیا ولې ضد کوي؟ او تا ته خو یې څه ونه ویل، خو زه یې بې عزته کړم. زرتاج غوښتل څه ووایي، خو بیا یې فکر وکړ او چوپ کېناسته. عامر نور هم په قهرجنه لهجه کې وویل ورورجان قاهرې ته رسېدلی دی، پخوانی صدراعظم وژل شوی دی، خو ورورجان لا تر اوسه پورې دارالوزارت یعنی هغه محل ته چیرې چې صدراعظم اوسېږي نه دی ورغلی او نه یې پرې پوره ولکه کړې ده. نه پوهېږم چې علت به یې څه وي، خو هغه د یوه او بل چا په کور کې اوسېږي. دا چې ولې؟ هو بلې درنو اوریدونکو، د دې پوښتنو ځواب پیدا کول ضروري دي. د دې نه مخته قاهرې ته د ښځو او کوچنیانو سره یو ځای تلل خپل مرګ ته بلنه ورکول دي. که چیرې وروجان مې خپلې ښځې او کوچنیانو ته اړتیا درلودی نو هغه به تر اوسه پورې یو څوک هرومرو راستولی وای.
د هغه د چوپتیا څخه دا اندازه اخیستل مشکل نه دي چې د هغې ځای حالات لا تر اوسه په مکمله توګه د ورورجان په ولکه کې نه دي او ته چې قاهرې ته د تللو لپاره ضد کوي. زرتاج د لومړي ځل لپاره د امیر غربي غوسه او قهر وکتلو. تر دې مخته د هغه مینه کتله او هغه د ژوندانه د ګلونو یو هار گاړه. د امیر په خبرو د هغې سترګې خلاص شوي وي. هغې ته ډاګیزه شوي و چې ژوند کول دومره اسان نه دی لکه څومره چې هغې فکر کاوه. بخښنه وکړه امیره. د دې خبرې سره سم د هغې د غټو غټو سترګو نه د اوښکو باران شروع شو. د امیر غوسه هم لکه د لوګي په څیر په هوا کې ورکه شوه. د هغې ټولې ګیلې په دغه یو ځواب سره ختم شوې وي. هغه د ویرې نه د زرتاج ټیټ سر راپورته کړ. ورته ویل دا ته څه کوې؟ تا خو په ژړا پیل وکړ. زرتاج په خپلو سلګیو سره د امیر زړه ته ټکان ورکړ. بیا یې ویل دا زما غلطي وه امیره، ستا نه، زما غلطي وه زرتاجي، ما ستا زړه ودرداوه. اوس نو امیر په دې نه پوهېده چې څه ډول زرتاج راضي کړي او بخښنه ترې وغواړي. زرتاج هم په خپل ځای باندې خجالت وهلې ناسته وه. هغه په همدې ویرېده چې هسې نه چې په دې خبرو د هغې د زخمونو نیالګي مړاوې نه شي. زرتاج خپلې اوښکې پاکې کړي. ویې ویل ته مې مامې له ځانه سره بوځه او ځه ولاړ شه. امیره کله چې تاسو وغوښتلم نو زه به هم درشم. امیر دویمه پرېکړه وکړه. ویې ویل زه ځان ته ورځم. زرتاجي که چیرې د قاهرې حالت صحیح وي نو بیرته راستنېږم او تاسو ټول له ځانه سره بیایم. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو او زړه ته راتېرې اورېدونکو، دا به د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 28مه برخه دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. امیر به د زرتاج سره واده وکړي او که نه، دوی ټول به قاهرې ته په شریکه ولاړ شي او که نه، قاهرې ته به په خیرت سره ورسیږي او که په لار کې به له کومو پیښو سره مخ کیږي. تاسې په همدې تلوسه کې پرېږدم. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چې تاسو ته خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې اساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.